الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا صورت غاشیه مکی صورت دے مصحف سره اتات یا نزول سره آتش پیتا دا نازل دی رسته چې کوم نه وای د صورت د زاریات نه مخکې بیان ذکر شو د هغه چې کوم نه تحیید د اخرت په دې کې چې کوم نه تذکرہ د فرق د مابین د دوه فرقین کې دا لږه مخکې صورت کې بیان چې کوم نه د مفلحو په دې کې هم بیان چې کوم نه د مفلح ذکر کوي چې قیامت کې څوک کامیاب دي. موضوع دې صورت بیان د اقسام د عاملینو او بیان د انجام دی او بیان د نتیجې. حالات حدیث الغاشیه حل په معنا د قد دی. قد په تاکید سره غلې تا واقع چې کوم نه د غاشیه ویل کېږي چې کوم دی الداهیتو قیامت ته وایي ښا دی قیامت ته غاشیه هم وایي ځکه تغش الناس دی به چې کوم نه پټوي د خلق له پاغه تکالیف په شدایل سره نو راغلی ته چې کوم نه واقع چې کوم نه د پټ شوای چې قیامت دی وجوه مخونه په دغه ورځ باندې خاشعات ذلیله بوي عامل بوي ناصبه او دی به کوم نه ستړي وایا د مشقت د معنا ذات النسب وتعب خاوند مشقت به تصلا نارن حامیه داخلي کې باغ ورته چې هغه د حامیه سخت ګرم وای تسخا چیز کولې وشي من عین انیا دغه چینین وای انیه چې هغه ګرم دي ډیر سختي ګرمي ومدي په بدل د هغه مشارب د دنیا کې چې کوم دی دنیا مزه کولی اوس به دغه ګرم وبونس کیخه انیه. الله فرمای لیسا له نو ذبا طعام خوراک چې دې په ماړه شي راحت تورته ملاوي شي الا من ذریع ویل کېږي چې کوم دی هغه زقوم ته چې هغه وچه چې هغه ودی ته هیڅ پیدا نه ور کوي وای لیس نه وې دې په طعام خوراک الا من ذریع مگر چې کوم دی د هغه زقوم وچونه لا یسمنو چې دې باندې سربای ولا یغنی من جوع انو پیدا ور کوي د ولګینا اس پیدا وبکه نه وجوه مخونه د موینانو په دغه ورځ باندې ناعمتون تر تازه وي اسود حال وي خوشاله وي لسایا راضیه عمل خپل د پاره وي راضی په ثواب سره په جنت عالیه دی په غوچتو چتو چې کوم دی باغونو کې ښا لکه جنت خاصه مراتب په اعتبار د ارتقا سره بری لا تسمع فيها تبناوري فيها بدکی لاغیتن هغه چې کوم دی کلمه باطله بے پیدی خبری فیها عین جاریه پدې کې به کوم دې چینه جاریتون رواني به یو بداغه هغه به کوم دې رواني وبي فیها سرور مرفوع په دې جنت کې به تختونه مرفوع توال قائم وحاجد دنګ خپې به خو چا د چا تختونه وي او اکواب موضونه او کوزیبي ګلاسونه وي موضوعات جدابه کې خود نشوي په هوا کې فوق سرورهم دا تختون اندازې په هوا کې مخې ته وي باقي په هوا کې وسب در سبخه او دغه مرده کې د خوراکونو او د شرابونو د هر قسم باندې څه شي اسکا وانا معرفکم مسبوبه او دارنګي هغه تکیاګانی وي سب در سب بعضي په باسه کې دریخه خپل نمارق ولیکيږي هغه غټ بالښتونه د تکیا د پاره وزرابین مبثوثه زرابی ولیکيږي پرشونه قالینه او هغه چې کوم دي سترنجي قالینه او پرشونه وي مبثوثه خوار کړه شوی د پاره چې کوم دي د اهل د جنتینو د ناس ته د پاره وږي به خبر باندې افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الله دې نګوري الى الابل وخان د كيف خلقت چې څنګه دې پیدا شوی دي دلته مبشر فرمایي چې تخصیص شو د ابلو
وخصت بذكر لأن أعجب ما عند العرب من الحيوانات د عربو په نسبت باندې د وخان نه کوم دي ناشنا حیوانات نور نشته ځکه چې هغه وخت کې د عربو په اصطلاح د هغې دپاره چې کوم دی په سورلۍ کې د ده نه ښه سورلي نه وه بل دا چې د وخان نه د دوی دپاره په نفع کې ډېر بل شی نفعمن شی نه و نو که د شودو په لحاظ سره وی نو وخه څومره پیک کوي که د سورلۍ په لحاظ سره وی څومره دروند دروند چې که دی بارونه وړي لکه پخوا خو ګاډي نه و که نه جازونه او نه بل شی همدغه وخان د یو ځای نه بل ځای د قافلې په شکل کې به تله او بیا به راتله تجارتونه به یې چې کوم دی د قافلې په شکل کې ښه دنیا خلک به جمع شو یو بل پسې به روانو دا مزلې به یې کولې هغه ځای نه مې مال راواخېسته دلته به یې خرڅه بازارونه به نو دې وجې نه تخصیص یې وشو حسن صاحب فرمایي وایي عام طور د وخانو تخصیص ځکه وشو وایي لأنها تأکل النوا وألقت چې کوم دی وایه وتخرج وایي لبن وایي عجیبه خبره ده خوري چې کوم دی وایي ازغي اډوکې او دا او ګیا خوري او بیا چې کوم دی د هغه نه پی راوځي عجیبه خبره ده دغه امام سندي رحمه الله فرمایي چې مناسبت په دې کې دا دی چې الله پاک چې کوم قرآن نازل کړی دی په محاوره د عربو او بل دا چې خدای پاک عربو ته نازل کړی دی اصلا او بالذات عام طور د اهل عرب چې دی اهل اسپارو دی به چې کنه په ډاګو بابي بېمامونو کې سفر کوي نو پر ربما انفرد ډیر پیری د سی بوخه چې په دغه ډاګو په دغه بیابان کې با یو به دیو ایو به وخو نور څوک بنو یو به دیو او بل به وخو نو چې هر کله دی به ځان نشو نور څوک ته نخ کاری د غیر د ځان او غیر د وخنه سترګې په لاندې باندې پوخ لګې دي نو الله دې دی وخت وګوره کنه څونه غټ خدای پیدا کړی څنګه شکل او خدای تعالی پر تابع کړی دی دی وجه تخصیص په دې اعتبار شوخه ځکه دی په ټول عمر چې کوم دی وای نظر په چا لګېدو په وخ باندې په خو بسورو وخ پسې روانو او وخ پسې نو مخکې روانو ځکه الله پاک تخصیص دی وکړه ما به خبره پوهیږي کنه الله فرمایا فلا ينظر الى الابل نګوري وخان د کیف خلقت چې څنګه الله پاک پیدا کړی دی وای سمای نګوري اسمان ته کیف رب څنګه الله اوچت کړی دی دغه اسمان مشتمل له بچا باندې ډېر ستورو باندې د شپې جو ته ګوري سونه خوان کوي ښا وایل الجبال دی نګوري وای غرون ته کیف نصبت څنګه الله پاک محکم کړی دی ثبتت وایل دی نګوري زمکه ته کیف سوتهت کیف بسطت الله خور کړی پر شکل ځونی فذکر الله و نصیحت ورکا انما انت مذکر ته یې ګنده مذکر لا مکر چا باندې کرام وکوا لست علی بمسیطر نه ته بدی باندې مسلط لكن من غسل تولا شغا اراده کې د تذکرین او کفرو ناشکریو کې نو يعذب الله العذاب الاکبر الله به عذاب ورګي دوی نه عذاب لوی سره عذ الله من ذلك ان الینا الله وزمن طرف تیاب او رجوع د دوی در ټولو ثم انینا من بعد علم علینا من حساب د دوی نه من پوښاو دوی پوښاخه ساکار دعوت او تبلیغ